د روزګان مرکز ترینکوټ په نچین سیمه کې د یوه چینایي پلاوي له لوري د 10 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره د ځای انتخاب او لومړنۍ سروېګانې ترسره شوې. د دې ولایت د والي ویان سمیع الله اکرمات د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د دې پروژې چارې د یوه چینایي شرکت پر غاړه دي او په خبره یې چې د یادې برېښنا په تولید به د ترینکوټ ښار لپاره برېښنا برابر او د خلکو ستونزې به ورسره حل شي. مرکز ترینکوټ د نچین په سیمه کې د چین هیواد څخه یو راغلي پلاوي له لورې دلته د 10 میګاواټه سولري برېښنا د تخنیکي سروې ترسره شوه چې په دې سره به د روزګان ولایت کې په هره برخه کې پرمختګ راسي. د روزګان د صنعت او سوداګرۍ رئیس وایي اوس مهال د برېښنا نشتون د صنعت برخه ټکنۍ کړې ده او باور لري چې د دې پروژې په بشپړېدو به د روزګان صنعت وده وکړي. هغه انشاءالله چې دا پروژه پرانیستل سي د ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. په دې کې ډېر خلک راځي په روزګان کې سرمایه‌ګذاري کوي، کارخانې جوړوي، فابریکې فعاله کوي چې په دې کې مستقیما ډېر خلک زموږ سره په اړیکه کې دي. د روزګان عام خلک وایي خوښ دي چې په سیمه کې سولري برېښنا جوړیږي. وایي د برېښنا د نشتون له امله د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او د دغې برېښنا په تولید به یې یادې ستونزې حل سي. نو د دې برخه سره به که خدای کوله فابریکې او د خلکو د بازار کم د خیاطۍ ماشینان چې په هر شي کې چې برق ته ضرورت یې الته ضرورت ورته پیدا کېږي. په داسې حال کې ده چې تېره سهشنبه د افغانستان د برېښنا د لوی ریاست له لوري د څه باندې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت د هلمند د کجکي بند څخه د روزګان دهراود ولسوالۍ ته د وارداتي برېښنا د انتقال د افتتاح مراسم ترسره شول. فرید احمد مبارز، هوریت رادیو، روزګان.